تعلیم الاسلام. دغه ورځ چې د هجرت د 11 کال د ربيع الاول د میاشتې 14 او د سه شنبه ورځ و، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پرون څخه په خپل کور کې دی او خلق نه پوهیږي چې د هغه په باره کې څه وکړي. خو په دغه ورځ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اهل بیت د علیه الصلاة والسلام د غسل او شخیدو نیت وکړي. نو علی ابن ابي طالب، عباس ابن عبد المطلب، فضل ابن عباس، قسم ابن عباس، اسامه ابن زید، شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله تعالى عنهم اجمعين سره یو ځای شو چې رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ته غسل ورکړي. دا خبر د رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د اصحاب څخه یو نفر ته ورسېدی چې د انصارو او اهل بدر څخه وو او اوس ابن خولین نومېدی. دغه اوس رضی الله تعالی عنہ ورغلی او اجازه وغوښته. علی رضی الله تعالی عنہ ورته راووتی. اوس رضی الله تعالی عنہ ویل یا علی د الله د پاره او په هغه صحبت چې زید رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره لرم او په سبب د هغه حصے چې موږ انصار یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه لرو، اجازه راکړه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غسل کې کومک در سره وکم. نو اوس ابن خولی رضی الله تعالی عنہ چې د انصار څخه وو، هغه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غسل ورکولو کې حصہ واخیسته. اوس دوی غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته غسل ورکړي، مګر نه پوهیږي چې څنګه وکړي. آیا کالیزه نیوکاږي لکه د نور خلقو سره چې دا کار کیږي، او که د خپل کالو سره غسل ورکړي چې دا کار بیا هغه د غسل د عادت څخه مخالف وو. ډېر متحیر او په فکر کې سو کښینسته، نه پوهیږي چې څه وکړي. په دغه وخت کې پر ټولو د خوب یو پریشانی راغله. ټول بده سو. د کور د طرفه یې आवाज واورېدی چې ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپل کالو سره غسل ورکړي. دوی راوښتو او هر یو وهغه بل توایي دغه आवाज دی واورېدی. ویل هو، دا د الله جل جلاله د طرفه هاتفي आवाज وو چې ودوی ته لارښوونه وکړه. نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپل کالو سره غسل ورکړي. عباس رضی الله تعالی عنہ او د دوه زامنو فضل او قسم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جسد پر لاړه. اسامه او شقران او ورته ویل. علی رضی الله تعالی عنہ پرولي او رضی الله تعالی عنہ وخپل ځګر ته تکه کړی وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته غسل ورکول سو. بیا په دروس پینو ټکرانو کفن ورکړ سو. پس له غسل او کفن څخه وخلقته د جنازې د لمانځه اجازه ورکړ سو چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنازې المنځ ادا کړي. لس نفره مبارک حجرې ته ور داخليده او المنځ ادا کاوه. دغه المنځ په جمع یا د یو چا په امامت نو، بلکې هر یو جلال منځ کاوه. اول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اهل بیت المنځ ادا کړي، بیا مهاجرینو او بیا انصارو المنځ ادا کړي. تر نورانو ورسته شذو په دغه طریقه سره یعنی به امامه او به جماعته په انفرادي شکل سره المنځ ادا کړي او بیا کوچنیانو المنځ ادا کړي. دغه د جنازې د لمانځه په ادا کولو کې د سه شنبه ورځ ټوله تیر شو او د چهار شنبه شپه داخله شو. اوس بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اهل بیت په فکر کې سو چې جسد مبارک چیرې شخ کی. آیا په مسجد کې شخ کی؟ د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په کور کې پر هغه ځای شخ کی چې هلته وفات شوی دی، او کې په بقیع کې شخ کی؟ دلته هم په حیرت او فکر کې سو. نو یو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته نفر ولېږي چې مشوره ورسره وکړي چې څه وکړو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه اوریدلی دي
چې موږ انبیا هلته ښخیږو چیرې چې مو روح قبض کړه سي. یعنی د ښخېدو ځای مو هغه د روح د قبض کېدو ځای دی. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د طرفه دغه امر او مشوره ورته راغله. دوی هم د دې آمادګي ونیول چې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په خونه او پر هغه ځای چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بستر آوار وو قبر وکینی. مګر اوس بیا نه پوهیږي چې قبر څنګه وکینی، ځکه هلته په مدینه منوره کې قبرونه پر دوه قسمه کیندل کېده. مهاجرینو به له حد قبرونه کینل او انصارو بیا وقبر ته لحد ورکاوه. لحد چی شي؟ لحد هغه کښته په قبر کې د قبله و طرف ته هغه بل کیندل سوی ځای ته لحد ویل کیږي چې د مړي جسد په هغه لحد کې ایښول کیږي او بیا خښته ورته درول کیږي. اوس اهل بیت کرام نه پوهیږي چې به لحد قبر جوړ کی او کده لحد قبر. د مهاجرینو د قبرو د کیندلو مسؤل ابو عبیده رضی الله تعالی عنه او د انصارو د قبرو د کیندلو مسؤل ابو طلحه رضی الله تعالی عنه. نو عباس رضی الله تعالی عنه یو نفر و ابو عبیده رضی الله تعالی عنه تولېږي او یو نفر یې و ابو طلحه رضی الله تعالی عنه تولېږي. او الهی ته ستاسو د نبی د پاره اختیار کا هر یو چې د مخ راغلی د هغه پر ډول به قبر وکینو. خو اول ابو طلحه رضی الله تعالی عنه را ورسېدی، د قبر په کیندلو شروع وکړه او د لحد قبر یې جوړ کړ. دا کار د چهارشنبه په شپه وسو. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شخیدلو نسو خبر مگر د کولنګانو په आवाजو. د چهارشنبه په شپه مو په نیمه شپه کې د کیندلو आवाजونه واوریده. نو د سه شنبه ورځ تیر شوه او د چهارشنبه په شپه د شپې کیندل شروع شو او قبر جوړ شو. بیا نو علي، فضل، قسم، شقران رضی الله تعالی عنهم اجمعین وقبر تورکشته شو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې وقبر تور داخل کی. مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محافظ هم دغه دفن په کار کې ګډون او اشتراک ورسره کړی وو. کوم وخت چې خلق د قبر څخه راپورته شو غواړي چې اوس خاوري ورواچوي، مغیره رضی الله تعالی عنه خپل انګشتری کښلې و او قصدا یې په قبر کې پرې ایښو. نو ویلر صبر وکي، زما انګشتری په قبر کې لویدلې ده، غواړم چې راوایخلم. ویل ورکشته سه. مغیره رضی الله تعالی عنه قبر ته ورکشته سو. اول یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک جسد په غیږ کې ونیوي او مچې کوي. بیا یې خپل انګشتری راواخیسته. مغیره رضی الله تعالی عنه وایي د دې کار څخه زما مقصد داو چې زه هغه آخري نفر سم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک جسد می مسح کړی وي او آخري نفر سم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره می وداع کړی وي. دا د اصحاب کرامو هغه ډیر حب او محبت وو چې د خپل حبیب او محبوب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صلوات الله علیه وسلامه سره یې درلودي. اوس چې د شخیدلو وخت سو ټول اصحاب کرام وایي پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه خاوري واچو. موږ دا کار نسو کولای، دا کار ډیر سخت او مشکل دی چې موږ دې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاوري ورواړو. خود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه حدیث شریف ورپیاسو چې ودوی ته فرمایلی و زما ژوند ستاسو د پاره خیر دی او زما وفات ستاسو د پاره خیر دی. ژوند می په دې سبب ستاسو د پاره خیر دی چې سملار درشم او وفات می په دې سبب ستاسو د پاره خیر دی چې هر پنځشنبه یا د جمعې په شپه ستاسو عملونه ما ته وړاندې کیږي. کوم په عملو کې خیر او شکرونه و د الله جل جلاله حمد و وایم او که شر یا بد کارونه و ستاسو د پاره
د الله جل جلاله څخه بخښنه غواړم. صحابه کرام وویل یا رسول الله آیا پس له وفات څخه ته موږ پیژنې؟